چونکه مامون رشید په خپل زمانه کې مسلمانانو او غیر مسلمانانو خلکو له اجازه ورکړو چې هغه د راشي بغداد ته او دلته د علم زده کی یا غسر ساحلم دی هغه د نور خلکو ته واخی دی وجنه دا خبره په دنیا کې خورش ولا د بغداد د چرچا د دنیا مختلفو حصو ته ورسېده او د هر زینه د لری لری زینونو خلک را روان شو او بغداد طرف ته راغلل لکه پرې خلکو کې یو دی حنین ابن اسحاق دا ول غیر مسلم او رسو به مسلمان شوی دی د خپل زمانی طبيب خاص کر دې د سترګو لپاره په دغه زمانه کې یو قسمه سپیشلیسټ د نبض شکل بیماریان باغیر خپویدو او دین علاوه دماغي او جسمانی څومره نظام دی په دې باندې پوره کتاب لیکلی دی د بار کې واقع مشهور ده امام رشید ته پته ولګیده چې دی مشهور طبيب دی و دې راوغختو او د مطالبه وکړله چې زما لپاره یو زهر تیار کا والله عالم چې د سره لپاره استعمالول خو مطالبه یې دنه وکړه چې دې زهر جوړ کا و حنین ابن اسحاق د خلیفہ دی خبرې نخکاری انکار وکړو او دای ورته وی چې زموږ کار دی د طبيبانو کار دی چې خلک د تکلیف نه بچ کړي د مرض لپاره د بیماری لپاره ته علاج خای نه د چې دغه خلک په تکلیف کې اخته کوي امام رشید غوسه شو او د جیل ته واچو و د ډیر زمانه پورې دی بجیل کې او به وخت کې امام رشید د خیال راغی چې ابن اسحاق ډیر وفادار سړی دی چې دی زهر جوړولو ته نه تیاریږي مطلب دا چې د زما لپاره ډیر د کار سړی ثابتېدلی شي په هغه اول کې د ابن اسحاق د جیل نه بهر ته راوېستو او فورا بیت الحکمت چې کوم غټه لایبرری و دی د غیر لپاره هډ مقرر کو د غیر لپاره مشر نو د ابن اسحاق راول کېدو او دغه بیت الحکمت کې ترجمه شروع کړه د کتابونو لیکن د ابن اسحاق په خپل زمانه کې یو ناشنا طریقه اختیار کړه د کتاب د ترجمه کولو لپاره او د هغه طریقه وا چې نسبه هم رایج د انسانانو کې نسبه کوم کتابونه ترجمه کیږي وجبې ته په هغه کې دغه خبري مد نظر ساتل کیږي کوم چې ابن اسحاق مخې ته خو دی ابن اسحاق یو څو اصول جوړ کړیو لکه یو اصل پکې دا و چې کله مونږه د یو کتاب خبر نقل کوو ترجمه کو عربی ته و دا غیر لپاره به دا کار نه کو چې د هر یو لفظ ترجمه وکړو لکه د مخکې بل کتابونه داسې ترجمه کېدل چې خلکو به د یو لفظ ترجمه کول عربی ته نو دی راول کې روده وی چې نه د یو کتاب مفهوم به مونږ لیکو په یوناني ژبه کې یو کرخه لیکل شوی ده نو موږ بیانې دا کرخه الفاظ عربی ته نه ترجمه کو بلکې دا کرخه کوم مفهوم دی هغه به عربی ته راړو بل اصل پکې دا و چې موږ د کمی وجبې نه کتاب ترجمه کو عربی ته نو ټول ناول به دغه ژبې د لپاره قوانین ګورو دغه ژبې کې کوم الفاظ استعماليږي څنګه الفاظ استعماليږي اول به هغه سټډي کو هغه مطالعه کو او دغه نه بعد به په دغه ژبه کې یو کتاب عربی ته ترجمه کو د دین علاوه د ناشنا نور اصول چې هغه ډیر فائدمن ثابت شو دغه زماني خلکو د لپاره تر دې چې نسبه هم دغه فائدمن دي نو ډیر اول کېدو په دې طریقې سره ډیر کتابونه ترجمه کړل عربی ته خو به دغه زمانه کې مسلمانانو ته غټه طریقې هله میلاو شو کله چې مسلمانانو حمله وکړه د چین په علاقې باندې په دغه جنگ کې د چین خلکو ته شکست میلاو شو مسلمانان غالب شو نو ډیر اول کېدل دغه ځکه سکسان ونیول چې هغه په فکري کې کار کو کاغذ به جوړاو او د کاغذ په جوړولو کې ډیر ماهر خلکو نو د مسلمانان ولګیدل دغه کسانی د چین نه راوستل بغداد ته دغه خلکو بچینه کې د شکار کو چې بچین کې کم مالدار خلکو په دغه زمانه کې نو صرف دغه د پاره به کاغذ جوړاو د خلکو په فکرای کې لیکن دغه زمانه بادشاه مامون رشید د خلکو ته وی چې تاسو څومره خرچه لګي پیسې لګي په دې باندې هغه موږ تاسو له درکو خو تاسو په ډیر غټ تعداد کې پاڼه جوړوي یعنی ورقه به تاسو راوباسي زموږ لپاره نو دغه خلک راولګیدل غټي فکرانه جوړې کړي او د کاغذونو غټي غټي پاڼې باغی باندې راوستلې شوې او د داسې نشنا کارو چې مسلمانانو په تاریخ کې ډیر غټ فائدمن ثابت شو چونکی په اول زمانه کې بل کاغذ ډیر کم ملاوېدو دیو جنا د کتاب ترجمه کول هم ډیر ګران کارو لیکن کله چې د کاغذ په ډیر مقدار کې جوړ شو نو په دې ځای کې مسلمانانو ته موقع میلاو شو او ډیر کتابونه ترجمه شو په ډیر غټ مقدار کې او د هر یو کتاب نه ډیری نسخې ترجمه کړې شو عربی ته نو دا کوم کتابونه چې عربی ته ترجمه شوی نو دا په مختلفو موضوعات باندې لکه بعضی په فلسفي کې بعضی په منطق باندې لیکل شوی او بعضی په فلکیات باندې او بعضی په طب کې لیکل شوی بیا د کتابونو د خورېدو او مطالعې د وجنه د بغداد په دې ښار کې په مختلفو شعبو کې ساينسدانان پیدا شو لکه مشهور په دوی کې دی الکندي یعقوب ابن اسحاق الکندي دا مشهور ساينسدان دی د فلکیات په باره کې ډیر مخکې سړی او ناشنا خبري پیش کړې په دې موضوعات باندې دغه شان برغه زمانه کې وروسته بیا د ابن سینا په شان یو بل کس راغلی دی چې هغه د القانون فی الطب باندې غټ کتاب لیکلی دی او په دغه کتاب کې د انساني د جسم سره متعلق چې څومره امراض دي او د غیر پر علاج دي هغه خبره تفصیل سره په دغه کتاب کې راجمع کړی دی او نشنا خبره ده چې ابن سینا دغه کتاب په یورپ کې د اوسنۍ زمانې پورې خلکو ته پړاواله کېدو د یو قسمه په نصاب کې شاملو دغه شان د الخوارزمي په نوم باندې یو بل کس پیدا شو چې هغه د ریاضي بنیاد کې خودو
خاص کر په دغه زمانه کې به 1 2 3 چې کوم هندسي دي دا نوی موجودي د دې ایجاد نه وشوي نو الخوارزمي راولګېدو او دغه هندسي د صفر نه شروع کړي یعنی د صفر بنیادی کې خودو او دا خبرې په خپل کتاب کې خو واضحه کړله چې موږ د خپل حساب کتاب چې د میراث سره متعلق او کله غیر میراث سره خو موږ په اسانۍ سره په دې انسوکي کولای شو دی وجنه د خوارزمي د ریاضي دومره مثبت ثابت شوله چې نن سبا هم هغه فالو کیږي او نن سبا چې د کمپیوټر کوم سیستم دی کوم د شي الګوریتم ویل کیږي دا اصل کې د خوارزمي په نوم باندې خودلې شوی دی دا الګوریتم دی بیا دغه مخفف الګوریتم جوړ شوی دی یعنی الخوارزمي هم په دغه زمانه کې مشهور ریاضیدان تیر شوی دی ډېر کتابونه لیکلي دي چې خلکو وروسته بیا دغه ډېره فایده اخیستې ده دغه شان الجاحظ هم دغه دور په نامور شخصیاتو کې شمارل کیږي دی په طب فلسفه ریاضیات او دین علاوه په مختلفو علومو کې ماهر سړی و دیو کتاب لیکلی دی د کتاب الحیوان په نوم باندې او په دغه کتاب کې د ځناورو مختلف قسم انواع را نقل کړي دي د هغوی ژوند او زندګۍ باره کې ډېر ژور تحقیقات دي چې په دغه کتاب کې ښه په تفصیل سره لیکلی شوي دي دی الجاحظ په خپل دغه کتاب کې دا خبر هم لیکلې ده چې دا کوم ځناور په ځمکه باندې موجود دي نو په دې ټولو ځناورو کې تغییر روان دی مسلسل د وخت په تېرېدلو سره دې وجې نه ډېر خلک رالګي او دته د ایولوشن ابتدا کوونکی وایي چې اصل کې د ایولوشن د تیوري دی خودي ده خو دا خبر مکمل تور باندې صحیح نه ده خلاصه دا ده چې د الجاحظ خپل زمانه کې خو محقق سړی تیر شوی دی او دیم د عقیدین معتزلي وو د کم ساينسدانان چې ما تاسو ته ذکر کړل دا ټول د عقیدې په لحاظ سره معتزله وو لیکن بیا وروسته زمانه بدله شوله مامون رشید په زمانه کې معتزله فرقه ډېره مخکې تللې وه مامون رشید د حکم جاری کړی چې کوم یو کس په حکومتي عہدی باندې لګي یعنی قاضي مقرر کیږي یا په مدرسه کې مدرس مقرر کیږي دا غیر مخکې بدن امتحان اخلو شي آیا دا سړی د عقیدین معتزلي دی او کنه دی دا غیر بعد بده عہده ملاويږي یعنی په خلکو باندې یو قسمه په زور د عقیده منله د معتزله وده لیکن په دغه زمانه کې د امام احمد بن حنبل رحم الله په نوم باندې یو عالم را پاسېدو او هغه د مامون رشید د دې عقیدې څخه خلاف وکړو مامون رشید په حکم سره دغه امام جیل ته واچولې شو او په دغه باندې ډېرې سختۍ تېرې کړلې شوې خو بیا مامون رشید وفات شو او وروسته د په زامنو کې دا خبر را روانه وه تر دې چې متوکل الله په نوم باندې یو بادشاه راغی او دغه سړی و چې د امام احمد بن حنبل رحم الله ډېر متاثر و نو دې راولګېدو د معتزله عقیدې سیټ ته کېښوده دغه خلاف یې وکړو او د امام احمد بن حنبل رحم الله چې کوم منهج و هغه راواغستو د امام احمد منهج دا چې په دین کې عقل استعمالول نه دی پکار الله سبحانه وتعالى یا د رسول چې کوم خبره کړې ده هغه د تسلیمول پکار دي هغه د عقل استعمال د ضرورت نشته نو دی وشي نه کله چې په حکومتي سطح باندې د امام احمد رحم الله د نظریه ومنلې شو نو په دې سره په ټولو معتزله باندې یو طوفان راغی څوک چې په دغه زمانه کې معتزله عقیده ولا خلکو نو دغه ټول راونی ولې شو قید ته واچولې شو اوله سزاګانې ورکړې شوې الجاحظ ساينسدان دغه علاقه پرېښوده او لرې ملک ته چېرته لاړو او هلته بیا سله پاسه د 90 کالو په عمر کې وفات شو نو د دې خلکو په شان چې څوک کوم معتزله عقیدې والا خلکو نو حکومت راولګېدو او په دغه خلکو باندې هغه سختۍ شروع کړي کوم چې مخکې حکومت په دې نورو خلکو باندې کولې نو د امام احمد رحم الله دې نظریې د وجې نه یو نوی موړ پیدا شو معتزله د زور په لحاظ سره کمزوري شو او یو نوی نظریه رایج کړی شو په دنیا کې نو ملګرو دغه ټول علومو چې په بغداد کې د دې ابتدا شوي وه او وروسته بیا د یورپ نه خلک راغلل دا علوم د ځان سره ویوړل دغه علاقو ته او دوی راولګېدل په دغه علومو باندې تحقیق شروع کړو او د هغې په نتیجه کې دغه ټکنالوژي وجود ته راغله کوم چې نن سبا زموږ ستاسو د نظر مخامخ ده لیکن ملګرو دغه عروج او ترقي صرف په بغداد کې نه وه بلکې په اندلس کې هم د مسلمانانو یو خلافت د اموي په نوم باندې او په دغه خلافت کې هم دغه شان یو غټه مکتبه او جامعه جوړه کړې شوې وه چې دغه زمانې خلک به هم دغه قرطبي ته راتلل اندلس ته او دغه ځینې به علم زده کوو یعنی بغداد او قرطبه اندلس دواړه په دغه زمانه کې د علم او پوهې دپاره اوچت مینارونه وو چې خلکو به د دواړو علاقو ته په اوچت نظر باندې کتل او دا یو قسمه اعلی او ترقي یافته علاقې وي په دغه زمانه کې لیکن د مسلمانانو دا ترقي په زوال باندې هله بدله شوه کله چې چنګیز خان د خپلو لښکرو سره راغی